إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن هدي بالإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. محترم و عزتمند مسلمانان ورونو، تیر جمعه خطبه کی مونږ د حلال رزق متعلق خبر ذکر کړی و چې حلال کسب حلال روزی حاصلول د عبادت ته، او کم انسان چې حلال کسب او روزگار کوي او داغه رزق د حلال وي
نو د داسې کسانو الله رب العالمین دعاګانې قبلی او اگر چې د رزق بلګي خو الله به ولا پکې برکت اچي د ژوند هغه به د راحت او د سکون زندگی او بل طرف د کم انسان چې حرام خوري د حلال او د حرام تمیز نه پیژني نو دغه انسان په ظاهر کې با رزق خډيري خو به برکت وي کده د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي الله به دعا نه قبلي بلکې د یو مصیبت نه بخلاصيږي او بل بور باندې راضي او داغې نه بخلاصيږي او بل به راضي همیشه به د په تکالیف او په سختو مصیبتونو کې خپل ژوند تیری د زندګۍ کې با سکون نه راحت به پکې نه اطمینان به پکې نه کله چې انسان حرام خوري کوي حلال او د حرام تمیز نه کوي څنګه چې مؤمنانو ته الله رب العالمین د حلال کسب او د حلال روزي حکم کړي نو د قرن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تم الله رب العالمین د حلال کسب او د حلال روزي حکم ورکړي یعنی کم انسان چې حلال خوري حلال کسب کوي گویا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روان دي بلکې د تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه او د غوی په لار باندې روان دي او هر سړی له پکار دی چې د خپل اولاد تربیت په حلال روزي باندې وکي د خپل اولاد تربیت په حرام خوري باندې ونکي بلکې د خپل اولاد د حرام خوري نه بچو ساتي او هغوی له لږه راوړي خو حلال روزي ولا پیدا کی نو حلال کسب حلال خوراک پاک خوراک دا د مسلمان شان دی چې ردی به طلب کوي او دا عبادت دی دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ او لوی خوشخبری ورکړي د هغه انسان ته پچا کې چې دوه کار موجودي صحیح حدیث ته فضاله بن عبید رضی الله تعالی عنہ صحابی فرمای چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل توبا لمن هدی بالاسلام هغه انسان د پاره لوی زیره لوی خوشخبری او غټه خوشحالی ده هدی بالاسلام چاته چې د اسلام هدایت نصیب شو یعنی دا لوی خوشخبری ده او غټ زیره دی او په دې باندې انسان نه خوشحالی پکار ده چې الله رب العالمین ته اسلام در نصیب کړي ته د مسلمان په کور کې پیدا کړي ستا تربیت په مسلمانۍ کې وشي دا غټه د خوشحالی او د زیری خبره ده او ځکه د زیری او د خوشحالی خبره ده چې دغه اسلام دغه ایمان دا به تا جنت ته داخلي همیشه همیشه په جهنم کې به نه اوسېږي د جهنم د صح حالات او د هغې د اور نه د اسلام خلاصي او جنت ته به راولي نو یقینا چې څوک مسلمانی او الله رب العالمین هغه د مسلمان په کور کې پیدا کړي نو دا لوی د خوشحالی خبره ده دویمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړه وکان عیشه کفافا وقنعا چې د سره گزاره حال روزی یعنی د سره دومره رزق دی حلال چې بس ټیمې په تیریږي او د پاغي باندې قناعت او صبر کوي نو د دې انسان د پاره لوی خوشحالي او زیری دی د دې قناعت او د دې صبر تعلق د اصل کې د زړه سره دی د چا چې زړه غنی داغه بلاسونم غنی د چا چې زړه وږي اب همیشه وږي نه مړیږي بیا
او چې زړه دې موړو نو دا لاسونه به دې ماړی چاته به بې نیسي نو د چا په جیب باندې به دې بیا نظر نه پرېوځي او چې زړه دې وږی خلک وی ارواح وږی دی نو چې زړه دې وږی نو بیا به د خلکو په جیبونو نظر پرېوځي لاس بمبل ته ډېر اوږدی نو دې وجې نه په ځان کې قناعت پیدا کول پکار دي بس هر سړی دی په خپل حالت باندې شکر وباسي حلال روزی ده پاک رزق دی لږ دی صبر ور باندې کوه الله بدله پکې برکت اچوي الله به پتا داسې مشکلات تکالیف او مصیبتونه نه راولي چې بیا ستا د وس او ستا د طاقت نه الله به دې ته بچ ساتي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دوه خبرې چې چا کې رالی یو اسلام او بل په لږه روزۍ باندې صبر کول نو توبه د دپاره لوی خوشحالي او زیری دی الله دې په مونږ کې صبر پیدا کړي الله دې مونږ د بې صبرۍ نه وساتي نو دې وجې نه چې صبر درکیو نو ژوند به دې په راحت او سکون نو په اطمینان سره بیا تیریږي او قرآن کریم کې د 28مه پاره کې په دې سورۃ الطلاق کې الله رب العالمین فرمای ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله وی چا چې ما تخپن اوس پاره زه دغه د پاره کافی ما توکل اصل کې د عربی ټکی د ځان حواله کول اوس پاره ته وي او دا د مؤمن شان هم دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون قرآن کې الله فرمای مؤمن وی هغه چاته چې دی بخپل ځان الله ته سپاري که په دار څومره سخت راشي په د تکلیف مصیبت راشي دی به توکل علی الله باندې به د عقیده مضبوط او برابر وي نو الله وی کوم انسان چې ما ته ځان اوس پاري فهو حسبو زه د دغه انسان دپاره کافي ما کله چې انسان د الله د حکم لحاظ ساتي او د حرام نه ځان بچ کوي چیرې زما الله په دې باندې خفه کیږي او د دې حرام روزې د وجې نه به الله ما جهنم ته بوزي دې سخت یره د په زړه کې پرته نو دا یاد ساتي الله ډېر غیرتی ذات دی ضرور به الله رب العالمین تعالی د حلال لارې فراخي د حلال روزي بدله درکوي خو چې د حرام خورۍ نه د کله ځان وساتو د دې بعضې خلکو په الله باندې توکل برابر نه وي عقیده یې خو داسې کمزور شان عقیده توکل برابر نه نو شیطان ورته په ذهن کې دا خبره واچي چې مړه حلال کاروبار حلال روزي درته نه ملاویږي بس حرام خوري شروع کا کنه نو د شیطان اومني او یره حلال روزگار شته دی نه چې زی وکم است په حرام کې اختش حرام کاروبار کوي په فراډ په دوکو په خیانت باندې بزان نه پیسې حاصلې نه الله فرمای په ما باندې مضبوط عزم او توکل پیدا کا زبدل د حلال رزق لار فراخی کوم دا کمایت چې ماولست د سورۃ الطلاق چې الله وی ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چا چې ما ته ځان اوس پاره په هر حالت کې زی کافی کېږم د دې آیت په باره کې صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې لو ان الناس كلهم اخذوا بها لکفتهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل کچرته دی ټول خلکو په دې آیت باندې عمل وکړو چې ومن يتوکل علی الله فهو حسبه نو لکفتهم نو الله دې ټول د پاره کافی کیږي اصل کې زمونږ استاد او عقیده ډیره زیاته کمزورې ده اکثر خلک ودونه نه کوي په دې نیت ناستی په ګناهونو کې وخت تیری ژوند تیری واده نه کوي وای زما کار نشته زما روزگار نشته جاب نوکری می نشته بیا به ښځه څنګه ساتم یره په کار د په داسې عقیده باندې چا چې ساتلی
دا ستا په الله باندې توکل نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی سحر چې راپاسي دي کارغانو ته ګورئ، دا کارغان ډلې ډلې رواني، دا ججوري بالکل خالی، خو چې کله ماښام راځي بیا راونیسئ، بیا ورته وګورئ ججوري ډکې، دې کارغانو له څوک روزي ورکوي؟ الله دغه حیواناتو ته ورکوي، دې مرغانو ته ورکوي چې د الله بندگی او عبادت داسې نه کوي لکه موتا باندې چې کوم فرض شوی دی. ټیک دغه مرغانم د الله تسبیحات وي او د هغوی دومره عقیده او توکل په الله برابر دی، د انسان عقیده او توکل نشته دی. نه کله چې تا خپل الله ته خپل ځان وسپارو او د هغې سره سره د محنت کو، حلال رزق طلب دی کو، نو قرآن کې د الله وعده ده چې ويرزقه من حیث لا یحتسب. الله وی داسې ځای نه به دله بیا روزي درکم چې ستا به ورباندې ګمان هم نه وي، ستا به هغې طرف ته بلکل ذهن هم زه به د هغه ځای نه تاله حلال رزق او حلال روزي درکم. نو دا خپل توکل خپله عقیده ده په الله باندې برابرول پکار دي. دا یاد ساتئ بنیادي څیز دا ګورې عقیده ده، چې عقیده کې د خرابوالی و، عقیده د خرابه وه، که ته هر څومره د زمانې بزرګ شي او هر څومره نیک اعمال کې دا ګورې بربادیږي، دا هېڅ پیدا انسان ته نه ورکوي. الله خپل نبی ته وایي لئن اشرکت لیحبطن عملک. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام هو عقیده بالکل صحیح نه خرابېږي، والله ورته پیغمبره که په عقیده کې د خرابوالی رالی ټول عمل به دې برباد کړ. نو چې توکل دې په الله نه برابر، عقیده دې ټیک نه ده. یره پکار ده د داسې غلط شیطانی وسوسو سوچونو نه بالکل ځان پاک وساتئ. ټیک د محنت به کې، طلب به کې د حلال روزی، په دې نیت به حرام خوري نه شروع کې چې ما ته حلال رزق کاروبار نه میلاویږي، زه څه وکړم؟ د ولږې ځان مړ کړم؟ نه ته خپله عقیده برابره که ته د حلال رزق کوشش کوه، الله به دله لارې فراخي. نن سبا ډېر داسې بدنصیبه خلک شته دی چې هغه حقدار نه دي چې ګوره تاسو وله څه ورکوئ. ښه ګزاره حال رزق ورسره ښه ګزاره کېږي، خو اصل کې ما درته ویلي چې زړې وږي نو بیا لاسونه م وږي. په زړه کې چې قناعت او صبر نه لاسونه به دې وږي. ښه ورته پسته ده چې په ما باندې صدقه نه کېږي، په ما زکات نه کېږي، بیا به هم ګرځي خلکو پسې، جړا به کوي، فریاد به کوي، یو ته به لاس نیسي، بل ته به لاس نیسي. د بل غریب د فقیر مسلمان حق دیوالی په دې خپل جب کې ځان نه واچي. شته ما ته داسې ډېر خلک معلوم دي چې زه په قسم سره دا خبره کوم چې په هغوی باندې نه کېږي زکات. هغوی د دې حقدار نه دي چې ته وله صدقه ورکړي، او ګرځي په خلکو پسې او د خلکو نه یې غواړي او هغوی هم وله ورکوي. که دی مجرم دی، ورکوونکي هم ګوره مجرم دی. یاد ساتئ ته چې زکات وباسي نو ته به ډېر احتیاط کې په دې کې. داسې خو نه ده چې زه زکات وباسم او چې څوک مخې له رالی بس هو دا در واخله. په زکات ورکولو کې مخ ملازه نشته دی، دا د الله حق دی، او الله چې د دې دپاره کم خلق مقرر کړي دا حق به هغوی ته رسي. نو زکات ورکوونکي له پوره تحقیق پکار دی چې په ده زکات کېږي که نه کېږي چې زه یې وله ورکړم. ښه ورته پته وي چې د ده سره ښه مال و دولت دی، ښه مالداره دی، بیا هم وله ورکوي. دا ټول د مخ ملازې کارونه دي. د داسې سړي په ذمه واجب زکات پاتې شو، دی به دوباره بیا ادا کوي. لږ احتیاط پکار دی، د حرام خورۍ نه ځان ساتل پکار دی، د حلال رزق طلب پکار دی. د مؤمن شان دا دی، صحیح حدیث کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی مؤمن هغه چاته وی، مسلمان هغه چاته وی چې حرام خوري خو د مسلمان دی نه خو به ځان ساتي، خو که د یو شیز په باره کې دته شبهه راله چې دا به حلالي که حرام، هغه به هم نه کوي. یعنی دی به د داسې یو څیز نه ځان ساتي چې دته پوره معلومات نشته چې دا کاروبار زه شروع کوم آیا دا حلال دی او که دا حرام دی، د شک زړه کې پرېوت، نو دی به یې نه شروع کوي. دې ته وایي مؤمن او دې ته وایي تقوا. ډېر کم خلک به چې به دې درجې ته رسي، ډېر کم خلک به
تپوس خو نشته، خو چې کم طرف ته پیسې ډېري، سرمایه ډېرې، ګټه ډېرې، په حق باندې مسلمان ورغروي او ورځي ورباندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. دا الله وی حلال مخکار دی، حرام مخکار دی. د دې حلال او د حرامو په مابین کې بعضی کارونه داسې دي چې هغه مشتبه دي، پاغي باندې هر سړی نه پوهېږي د علماو نه علاوه. داسې مسائل شته چې جوور عالم په پوهېږي، عام علما هم په نه پوهېږي، ذهن ورته نه رسي، دې ته مشتبهات وایي. نو د مؤمن شان بسی استبرأ لدینه وعرضه، دی به د خپل دین او د عزت د حفاظت دپاره د دغه شیزونو نه ځان ساتي. دا ګوره د مؤمن شان دی چې تا ته د یو کاروبار د یو سیس په باره کې پوره معلومات نشته، چاہے دا حلال دی او که دا حرام دی، شک کې پرېوتې نه به کې، ځان به اور د جهنم نه بچ کې، د الله او د الله د نبی حکم به مني. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره آسان او ډیره ښایسته طریقه ښودلې ده او د احتیاط دپاره یې پکې ډیره غټه خبره کړې. د الله نبی فرمایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ګوره دا څومره اسانه خبره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي کوم شیز چې تا په شک کې غورځوي بس پرېږده، دع ما یریبک. یو سیز په باره کې ستا شک رالی چې دا به حلالي او که دا به حرامي، پرېږده لرې شه ته. الی ما لا یریبک، کم چې د شک کې نه غورځوي، یقیني په حق باندې ورځه. دې کې خاصانه طریقه ښودلي. اکثر علماو نه چې تپوسونه کېږي د حلال او د حرام، نو هغوی تقریبا چې دا حدیث هر عالم پیش کوي چې د الله د نبی په دې خبره، په دې فرمان عمل پکار دی چې د الله نبی وایي دع ما یریبک، کم شی چې تا شک کې غورځوي هغه پرېږده، الی ما لا یریبک، هغې شیز پسې روان شه چې ستا پکې شک نه، یقیني خبره وي. که په دې حدیث چا عمل وکړو، د شیطان د وسوسو نه دی محفوظ پاتې کېږي، د حرام خورۍ نه دی محفوظ پاتې کېږي. ډېر مشکلات په دې حدیث باندې د انسان هغه ګورې حل کېږي ورسره. نو یو سیز په باره کې تا ته معلومات نشته چې یاره دا به جایز وي او که دا به زما دپاره ناجایز وي، نو بس پرېږده، قلار شته که نه، مې کوه. تر هغې مه کوه تر څو چې د عالم څه ناست نه یو پوښتنه دې نه کړي چې ښه تحقیق ته د ځان ورسو، ښه درته پته ولګېده چې یاره دا کار جایز دی، بیا یې شروع کړه. زمونږ د مسلمانانو غټه بدبختي او بدنصیبي دام ده چې یو کاروبار به شروع کی، یو میاشت دوه میاشتې به ښه وکړي، په هغې کې به پیسې جمع کړي، هر څه به کړي، بیا به وروستو راشي پوښتنه به کوي یاره زه دا پلانکې کار ما شروع کړی څنګه دی. نه، د کار د شروع کولو نه مخکې معلومات کوه. د الله نبي وایي پرېږدئ، ځان ښه یقین ته ورسوه چې دا کار جایز دی او که ناجایز دی، هغې نه پسې شروع کوه. نو دې وجې نه د شکي شیزونو نه به مسلمان ځان ساتي، شبهات د مخې ته راله هغې نه به هم ځان ساتي. دې ته مسلمان او مؤمن ویلی کېږي. نو د حرام خورۍ نه ګورې ځان ساتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دومره احتیاط کو او دې باره کې بیا ډېر واقعات دي چې هغوی به د شبهاتو نه څومره ځان ساتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یوې کجورې د وجې نه ټوله شپه خوب نه دی کړی، په ډډه په ډډه به اوښته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کجوره ملاو شو، هغه یې وخوړله، او چې کله یې وخوړله او په دې نیت یې خوړلې وه چې چېرته ضایع نه شي، ځکه مال ضایع کولو نه اسلام منع راوستې ده. نو بیا ورته ذهن کې خبره راله او دا فکر ورسره و چې دا چېرته د صدقې کجوره نه یې ما وخوړه. په انبیا علیه صلات وسلام باندې خاص کر په رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه په خاندان باندې صدقه ممنوع وه.
نو ټوله شپه په ډډه باندې اوښته راوښته صرف په دې شک کې پروت و او دا شبهه ورته چې دا چېرته د صدقې کجوره نه او زما وستا پروام نشته ماله خو دې یو سړی 15,000 روپۍ وس راکړي ما ته د 20 خلک ووایي چې دا سودخور دی زه جب ته اچوم یاره نشته د الله یاره ختمه شوې ده اوس که یو بنده ګنام کوي نو د بنده نه یریږي یاره دا پلانکې مې وینني سوشل میډیا ته رانه شم په شرمونو به وشرمېږم هغه لوی رب چې هغه دې په تیاره کې میني او هغه دې د شپې میني هغه دې د ورځې میني په هر ځای کې دیني هغه نه خو یاره نشته یاره ختمه شوې ده دا زړونو کې نفاق منافقت راغلی دی وهن بیماری پکې پیدا شوې ده د حلال او د حرام تمیز بالکل دا ختم شوی دی دغه وجه د نن مسلمانان په رشوت سره مال حاصلوي د الله یاره نشته دی غلا کوي د الله یاره نشته په دوکو او په فراډونو باندې د یو بل مال حاصلوي د الله یاره ختمه شوې ده او بېغمه ودی او بېغمه خوبونه کوي ډوله پروا نه بس په دې باندې خوشحاله دی چې یاره ژوند مې ډېر ښایسته تېرېږي او بچی مې مخه خوشحاله دي را سره او دا یره ورسره نشته چې دا کومه روزي ما کور ته راوړه دا د حلالو ده او که د حرام د مشکات کې حدیث دی او سنن الکبرا بهقي کې مشته عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل چا وله پی راوړله او هغه وسکل وره د مسلمانانو خلیفه داسې دې ته وایي حاکم وقت دا اسلام چې دا مسله مخې ته راوړې ده چې په اسلام کې خلافت دی نو د هغې وجه دا ده اسلام کې دا نشته دی چې یو کس به په خپله راپاسي زه ستاسو مشر کېږم او ماله به ګورئ اوټ راکوئ اسلام کې دا خبرې نه وي عوام به انتخاب کوي د خپل ځان دپاره د امیر چې هغه کې صلاحیت موجود وي عمر رضی الله تعالی عنہ له چا پی راوړله ویسکل چې کله یې وسکل نو بیا یې هغه راوړونکي را طلب کو غلام یې ویلې دلته راشه ویلې دا پی تا راوړه زما وخت کې فکر نه و دا د کوم ځای نه راوړي په ما دې وسکل هغه ورته ویلې فلانکي ځنګل ته تللی وم اول ته د صدقې اوښانو او هغه سرېدله ولته خلکو لوشل او مال یې دا پی راکړو نو ما وی زه بیا خپل آقا امیر المؤمنین له ورکړم عمر رضی الله تعالی عنہ سم دس دا خپله ګوته په دې خوله کې ورکړه ولټۍ وکړې واپس یې راوګرځوي په دې 14مه صدۍ کې م چېرته داسې مسلمان لیدلی دی چې په یو شیز کې شک راغلی او د شک په بنا باندې هغه بیا واپس ګرځون کړی او بار یې راغورځولي داسې د مسلمانانو خلیفه او دې ته حاکم وقت وایي او دا کار به په هر مسلمان کې چې دی به د شکي شیزونو نه هم ځان ساتي دا ولې دې خلکو سره دا یره وه چې د حرام خورۍ د وجې نه زما د بدن څه حصه جوړه نه شي الله به بیا په اور باندې سیزي زه به څه کوم او نن د مسلمانانو حال ته وګوره د حلال او د حرام تمیز ختم شوی دی هر سړی لګیا دی او دې کوشش کې دی چې زه به څنګه ځان نه مال حاصل کم څنګه به مې مال ډیر شو مالداره به شم دا یاد ساتئ ورځ را روانه ده او سخته ورځ د یوم الحساب ورته وي الله به در څه ګورې حساب کتاب کوي د ذره ذره برابر په باره کې به د نه الله ګورې تپوس کوي دا داسې نه ده چې دنیا کې دې وخوړله وګټله بس ختمه شي معامله نه وروستو چې کوم ژوند را روان دی ګوره ډېر زیات سخت دی یره پکار ده په دې خپل ګریوان د دې اولاد دپاره خپله مه بربادوئ د دې اولاد او د دې بیبي دپاره حرام خوري مه کوئ قرار شئ ځان نه قبر دا د مارانو د لړمانانو کور مه جوړوئ قسم په الله که نه دي دوی بچ کولی شي د قبر د عذاب نه دي ګوره آخرت کې دا اولاد او دا بچي بیا په کار راځي الله وی ولا مولود هو جاز عن والده شیئا اولاد په ورځ د قیامت د مور او پلار هیڅ قسم دفاع ګورې نشي کولی او خو داسې ورځ د یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنی
هر یو به د بل نه تخت هر سړي به سره خپل غم او فکر بورس نو د دې خپل اولاد دپاره خپل ښایسته آخرت دا مه بربادوئ. حرام خوري دا علاماتو د قیامت کې ذکر شوې ده او دا حدیث واورئ، صحیح حدیث دی. دا حدیث سړی ګورې یاریم ډیر زیات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لیأتین علی الناس زمان، قیامت ته نږدې داسې وخت را روان دی، لا یبقى احد الا آکل الربا، هیڅ یو تن به پاتې نشي دی به سودخور جوړ شي. ګوره دا ډېر صح حدیث دی. دا الله نبی وی هر سړی به سود شروع کی، لا یبقى احد الا آکل الربا، هیڅ یو تن به باقی پاتې نشي مگر دی به خوړونکی د سودي. فإن لم یأکله اصابه من بخاره، که دی دا سود نه کوي، کاروبار نه کوي، سود نه خوري، نو د دې سود چې کوم غبار دوړه بخار دی به ضرور درته رسیږي. دا ډېر سړی یاری که نه چې د سود نه به یو سړی هم نه بچ کېږي. د حدیث مطلب محدثین دا ذکر کوي چې د حدیث مطلب دا دی چې څوک به د حلال او د حرام فکر نه کوي، هر سړی به د مالدارۍ او د مال جمع کولو کوشش کوي. که خپله وی حرام دی نه کوي ټیک د دی به سود نه کوي خپله، خو د ده د پلار مال به حرامي، د ده د رور یا د ده د دوست یا د ګاونډي مال به حرامي، د هغې نه به ده ته حصه راورسي ورته ومیلاو شي، نو به دی به پخپله د حدیث د لاندې داخل شي. او وی که نور حصه نه وي نو څنګه به ورته غبار او بخار ورسي؟ د سودخور د کور ډوډۍ خو به وخوري که نه، دا نوړی خو به خېټې ته ښکته شي. نو بس حدیث کې رالیدن یره پکار ده. یره ګورې آخر وخت دی د فتنو زمانه ده. دا ایمان ځان سره محفوظ ساتل او وړل دا ډیر زیات ګران دي. د حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیامت ته نږدې به په ایمان باندې پاتې کېدل او ایمان ځان سره وړل دومره ګران شي لکه د اور سکروټه چې ته لاسو کې نیسي. د اور سکروټه ټینګول دا ډېر ګران کار دی. دقه رنګ به دا ایمان ساتل او ځان سه آخرت ته وړل دا ډېر ګران شي. یو خو اسې لیبل په ځان لګول دی چې یاره زه مؤمن یم او زه مسلمان یم او 5 وخته مونځ کومه، دا لیبل دی. اصل کې معاملات صحیح کول پکار دي. ځان ته کتل پکار دي چې زه کم رزق ته ناست یم، کم نوړی خورم، دا ما حلاله ګټلې کم حرامه ګټلې. مین سیز دا دی د حرام خورۍ نه ځان ساتل، د حلال رزق طلب کول، دا عین عبادت دی. نن سوچو کوي د قیامت دا علامه بالکل موجوده ده. بینکونو ته وګورئ اکثر معاملات پکې د سود دي. که یو سړی ظاهري سود نه کوي نو د هغې معاملاتو ته وګورئ د دین مطابق بنئ. اکثر کاروبارونو ته د خلکو وګورئ باطل بیع کوي، مکروه بیع کاروبارونه شروع کړي دي. څوک بیمه کوي لګی دی، څوک په انشورنس کې وردن نشوي، چا بانډونو کار شروع کړي. مسلمان ځان ته وي چا څه شروع کړي، چا څه خو چې څنګه به د دې رور نه زه مالداره شم او زه به څنګه په ټوډۍ موټر کې وګرځم چې دې خلکو ته یې شو راشو کړم. ځان ساتل پکار دي د حرام خورۍ نه. ورځ را روانه ده، الله به درسه حساب کوي. بل حدیث کې راځي، د بخاري حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِنَ الْحَرَامِ. وی د قیامت د علاماتونه دا علامم د الله نبی وی چې داسې وخت را روان دی چې څوک به دا نه ګوري چې دا حلال دی ام من الحرام، که حرام دی خو به ځان نه بیا راوړي او خوري به. نو هر سړي ته خپل ځان معلوم دی چې زما حلال روزي څومره ده او حرامه څومره ده. الله دې مونږ کې د حلال روزۍ طلب پیدا کړي. الله دې مونږ د حرام خورۍ نه بچ وساتي. د کم سړي چې رزق حرامي، دا حرامه ډوډۍ چې وخوري په دې مه خوشحالېږه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. صحیح حدیث دی.
وی د کم بدن پرورش چې په حرام وشو دا به الله قطعا جنت ته نه داخله. نو د حرام نوړی، د حرام خورۍ، د حرام کسب د وجې نه دی الله ګوره د جنت نه محرومه ساتي. او دا بل حدیث کې خو دومره سخته خبره کړې ده، وی وکل لحم نبت من السحت كانت النار اولا بها. وی کومه غوښه چې د حرام خورۍ نه راټوکېدلي جهنم ور ډېر حقدار دی چې دا به سیزي. نو سر سړی د ځان ته سوچ او فکر وکړي چې زما په دې رزق کې حلال څومره دی او حرام پکې څومره دی. دا یاد وساتئ کله چې یو کاروبار شروع کوئ یا په یو کار کې په هغې کې تا ته څه شک رالی، نو د مخکې د شروع کېدلو نه اول علماو سره رابطه کوئ، ځان پویه کوئ. حق پرست علماو له ورځئ چې په مسله باندې پویه کړي چې او دا کار ستا دپاره جایز دی یا ناجایز دی یا حرام دی یا حلال. بعضې خلک وایي یاره جی وایي د مولیانو رانه لار خطا کړې ده. د چا ومنو؟ د دې جاړو سابق صاحب د سره ګیرې ده، سپین ګیرې عالم دی. یاره سپین ګیرې دی خو ډېر حق پرست سړی دی. مخکې جنازه و د شیرګړ کې هغې کې لګېو نو دا خبره وکړه او ښکاره یې داسې ویلې ای شیرګړیانو تاسو انډر پلی کوئ، تاسو سود کوئ، ستاسو بارګینونه د سود نه ویلې ډک دي. دقه شان یې ورته دا ګوته ونیولې او ویلې بیا هم دا خبرې کوئ چې یاره مولا صاحب مولیانو رانه لار خطا کړې. چا ومنو؟ ویلې ته په خپله خطا یې، د کور لار خو دنه ویلې خطا نه شوه. د دنیا په معامله کې دنه لار نه خطا کېږي، خو ویلې چې خبره د دین ناشي بیا وایي مولیانو رانه لار خطا کړې ده. چا ومنو؟ ویلې چرته دیم د روغو ټماټرو په ځای څښا کور ته رانه وړه. ویلې کیلو ټماټر اخلي او ټولو ریړۍ پسې چڼکې او پسې ګرځي. او ویلې چې د دین معامله راشي نو بیا وایي چې د چا ومنو مولیانو رانه لار خطا کړې ده. د دین په باره کې تحقیق پکار دی. د دنیا په باره کې موږ څومره هوښیاران یو او څومره هوښیارتوب ته خلک رسېدلی دی، خو چې کله معامله د دین ناشي یاره وایي د چا ومنو؟ وایي زه نه پوهېږم. روغ انسانی ځان بیا کوڼ کی، بنا انسانی د ځان نه بیا ړوند جوړ کی، پوهه انسان د ځان نه به ناپوهه جوړ کی. دا پیرانی پیر چې ورته وایي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، دا ګورې هسې د ګوټ پیر نه و، هغه ډېر ښایسته خبرې بیان کړي او د سم د عقیده د توحید یې راښکاره کړي. د هغه یو کتاب دی فتوح الغیب، هغې کې لیکلي وی اجعل الکتاب والسنه امامک. وی قرآن او سنت وی دا د ځان دپاره امام وګرځوه. وانظر فیهما واعمل بهما. وی چې څه مسلې ته د ضرورت رالی په دقه قرآن او سنت کې ګوره او بیا ورباندې عمل کوه. او وی ولا تغتر بالقال والقیل، د خلکو په ویناګانو پسې مزه. خبر اسانه ده، کم عالم چې درته په یو مسله کې فتوا د قرآن او د حدیث حواله درکړه دقه معنا دا د کامیابي ده او په دې به د الله جنت ته رسوي. په دغې به د حرام خورۍ نه بچ کېږي او حلال رزق به دې نصیب کېږي. او چې ته د قرآن او د حدیث په مقابله کې د علماو په اقوالو په ویناګانو خپله به دنه لار خطا کېږي، په خپله به حرام خورۍ کې اخته کېږي او د جهنم حقدار به بیا جوړېږي. او بیا وی لیس لنا نبی غیره فنتبعه. څومره حق پرست سړی دی تیر شوی. وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل نبی نشته وی چې موږ به تابعداري وکړو. او ولا کتاب غیر القرآن فنعمل به. وی د الله د کتاب نه علاوه بل کتاب خو نشته چې موږ به په عمل وکړو. نو وی فلا تخرج عنهما فتهلك فيضل هواك والشیطان. و قرآن او حدیث مپرېږده ګوره ګمراه بشي، شیطان به دې جهنم ته غذار کړي. نو دې وجې نه علما د چا نه لار نه خطا کوي، علما تاسو ته سمه لار ښیي. چې حق پرست عالم له لاړ شي ابه قطعا تا ته داسې لار نه ښیي چې هغه ستا دپاره د خطایي لاري، ابه تا د قرآن او سنت په لار باندې روانئ. نو الله دې په مونږ کې
د حلال او د حلال کسب او د روزۍ طلب پیدا کړي، الله دې د حرام خورۍ نه موږ بچ وساتي. اوس هم که د یو سړي رزق د حرام وي، د نن نه پوه عزم او توبه ایستل پکار دي. کلکه اراده وکړي چې د نن نه پس به زه د حلال رزق طلب کوم. خیر دی لږه سخته به تېروم، د خپل اولاد دپاره به چرته هم زه حرام کاروبار حرام خوري نه کوم. الله دې زمونږ دا پوه عزم قصد او اراده وګرځوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.